هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی د پلان او پالیسي ریاست د پلان او پالیسي ریاست یو له هغو مهمو او کلیدي ریاستونو څخه دی چې د یوې ادارې د ملا د تیر حیثیت لري. په یو مرکزی واحد کې د پلان او پالیسي ریاست وده او پراختیا پلانول، حساب ورکول، اغیزمنو پالیسیو ترتیب، ستراتیژیکو پرمختیایي پلانونو جوړول او موخو لپاره یې پلي کول او ترلاسه کول د دولتي ادارو، ملي او نړیوالو سازمانونو د ملاتړ او همکاري راجلبولو زمینې برابرول د دې ریاست له مهمو کړنو څخه دي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د پلان او پالیسي ریاست په چوکاټ کې 3 امریتونه د څارنې او ارزونې، د پالیسي ډیزاین او پراختیا او د پلان او احصایې امریتونه او 9 مدیریتونه د پلان او تحلیل عمومي مدیریت، د احصایې او پلان عمومي مدیریت، اجرایه، د څارنې کارپو، د پالیسیو کارپو، د سیول ساختماني انجنیری، د مهندسي ساختماني انجنیری، د ساختماني برق رسونې انجنیری سیستم او د اوبو رسونې کانالیزاسیون انجنیری مدیریتونه فعالیت لري چې هر یو په خپل ځای کې فعالیتونه، کاري ساحې، لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه لري. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د پلان او پالیسي رئیس محمد حنیف حنفي وایي سږ کال په پلان کې لري چې د ورزش لپاره کومې ساحې په نظر کې نیول شوې، ډیزاین او پروپوزل ورته جوړ کړي او اړوند ادارو، بهرنیو تمویلونکو او اسلامي امارت مقام ته یې وړاندې کړي ترڅو د هیواد په کچه د ورزشکارانو لپاره په مرکز او ولایتونو کې لازمي اسانتیاوې برابر شي. زموږ د ریاست په سطح باندې د عمومي ریاست په سطح باندې چې هم په مرکز او په ولایت کې د دې د کلنۍ پلان دی چې موږ د کال په شروع کې د ټول مربوطه ریاستونو څخه او مستقل امارتونو څخه او په ولایت کې د ریاستونو امارتونو څخه موږ کلنۍ پلان غواړو او هغه کلنۍ پلان د میاشت گزارش، روبوار گزارش او کلنۍ گزارش راجمع کوو او د هر میاشت په اخر کې د اداره امور یا د رئیس الوزرا مقام محترم مقام ته وړاندې کوو، همدارنګه د ریاست عمومي محترم مقام ته لیږو. ښاغلي حنفي زیاته کړه په مرکز او ولایتونو کې د پخوانیو ساختماني پروژو که هغه جمنازیمونه یا سټوډیومونه دي د ترمیم او بیا رغونې لپاره برآورد کوي چې له مخې به هر ولایت ته بودیجه تعیین شي ترڅو ضروري او عاجل بخښونه سرته ورسیږي. د نوموړي په خبره د زیاتو نیمګړو پروژو بشپړېدو برآورد یې هم کړی او بهرنیو ډونرانو ته یې د تمویل په موخه سپارل شوي دي. داسې پروژې وي چې د ورزش په نامه سره وي، د ورزش لپاره جوړ وي، د تیر حکومت لپاره بودیجه پنې مصرف شوې او خو د ورزش د ادارې په اختیار کې نه او د ورزش اداره په خبره نه. د مثال په ډول موږ ویلی شو چې موږ د ادارې عملیاتي په نامه سره اداره واحد عملیاتي چې په رئیس جمهور پورې اړه پیدا کوي په تیر حکومت تاسیس شوې وه. دا په ټول افغانستان کې د 20 جمنازیمونو په تعداد سره په مختلفو ولایتو کې دا ساختمانونه اعمار شوي دي، خو دا اداره په دې نه خبره چې دا جمنازیمونه د چا دي، د چا لپاره جوړ دي او څوک استفاده کوي. رهبري د ریاست عمومي دا تصمیم ونیوي چې موږ باید د دغو ساختماني پروژې چې د ورزش لپاره جوړ شوي دي باید ترلاسه کړو. د هغه لپاره اقدامات چې لازم هغه مو ترسره کړل. د نیمګړو پروژو کار بشپړول په 22 ولایتونو کې 22 جمنازیمونه چې پخوا د چارو ادارې له لوري رغول شوي د تسلیمي هوکړه، د حضوري چمن طرحې تاییدېدل، د ورزشي ارګانونو لخوا د 15 طبقې پروژې د وړاندیز پروسه، له بلخ له ښاروالۍ څخه د بلخ بدني روزنې ریاست ته د جمنازیوم اخیستل، د ټاکنو میکانیزم او طرزالعمل لپاره د مقررې ترتیب او د ښځو ورزشي کمپلیکس لپاره د ځمکې تعیین او د قطر هیواد له لوري د بودیجې ورکول د دې ریاست له لاسته راوړنو څخه دي. ځانګړی پلان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی.